هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا اول چې کومه تاسو ویډیو کتله سبا د 14 اگست کې تاسو چې داسې ویډیو جوړول غواړئ نو تاسو د ویډیو چې کومه د تر اخره پورې وګورئ. تاسو په خپل موبایل کې داسې شان ویډیو جوړول شي. د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې. نویز نمای دا او د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم ورکوم او تاسو د پلی سٹور نه هم را ډاونلوډ کولی شئ. کله چې تاسو دا اوپن کړئ نو تاسو به داسې ښکته راشي. دلته کې تاسو دنیا بله ویډیو تاسو ته کتلی شي چې کومه ویډیو هم تاسو په خپل موبایل کې جوړوئ نو تاسو یې هغه شان جوړولی شئ. خو چې ما کومه ویډیو جوړه کړې ده هغه دا دی، تاسو په دې سمپل په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو د ویډیو څه د رنګه جوړه شوې ده. تاسو به دلته کې په ایډیټ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ تاسو ته په خپل کلي راوړي چې کوم یو تصویر هم تاسو دکې جوړول غواړئ په دې ویډیو کې نو تاسو هغه شان جوړولی شئ. مثال کې طور پر زه دا یو تصویر جوړوم. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ کراپ ایمیج باندې به تاسو مخ ته چې کوم ټیک مارک دی په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ تاسو دلته کې د تاسو والا خپل تصویر ولګېدو. دلته کې که تاسو چې مې دل ہے پاکستان چې کوم ګانا دی هغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دلته کې چې تاسو په کړه په میوزیک باندې کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو په لوکل باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په لوکل باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګیلري کې چې کومه غانې وي چې کومه تاسو ډاونلوډ کړی نو هغه به تاسو ته راوړي. ګورئ دا ما ته ګیلري راوختله. مثال کې طور پر هغه غانه دا وي نو زه چې کله دا لګوم نو په دې یوز باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا تاسو دا نشان ګورئ چې کوم ځای کې هم تاسو د دراوي نو هلته چې کله دلته کې تاسو ته ودرول په تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ازینه به تاسو غانا سٹارټ کیږي. چې کله دا تاسو وکړه دا تاسو به هیکر باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په هیکر باندې کلیک وکړئ نو تاسو دا ګورئ زموږ چې کوم دی ډاونلوډ دی هغه ډاونلوډ سٹارټ شولو. نو دا تاسو ګورئ زموږ په ګیلري کې سیو شولو. اوس په تاسو دا چې کله دا تاسو سیو شو په ګیلري کې نو تاسو به اوس په د کین ماسټر اپلیکیشن ډاونلوډ اوپن کړئ. که تاسو ته چیرې نه وي نو لینک په ډسکرپشن کې ورکوم بل نه تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو د کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کړئ نو تاسو به د هغه کومه ویډیو چې تاسو جوړه کړې ده هغه به تاسو دلته راوړئ او د باندې به تاسو د برانه لیکل وکړئ. څنګه چې دا تاسو دلته کې راوړه نو تاسو به په دې لیر باندې تاسو کلیک وکړئ نو ویډیو ګورئ تاسو دلته راغله. تاسو به اوس دلته کې په دې لیر باندې تاسو کلیک وکړئ او په ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې زه اعجاز احمد لیکم. تاسو چې څه نوم هم لیکئ نو هغه نوم تاسو دلته کې لیکلی شئ. نو زه دلته کې اعجاز احمد لیکم او تاسو بیا چې کله تاسو خپل نوم ولیکئ نو تاسو به بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ او دلته نه اوس تاسو ورته دا ډبل ای باندې به تاسو کلیک وکړئ. د فونټ سټایل چې کوم دی هغه هم تاسو دلته نه چینج کولی شئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو په ټیک مارک باندې کلیک وکړو نو تاسو ګورئ زموږ فونټ چینج سټایل چې کوم دی هغه تاسو چینج کړو. دا به تاسو معمولي شان غټ کړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګئ او دا چې کوم دی دا به تاسو تر اخره پورې ورسوئ او بیا به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او تاسو بیا دلته کې راشئ. دا چې کوم دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو داسې معمولي شان مخکې لاړ شئ او دلته کې به تاسو بیا په دې اعجاز احمد چې کوم دا زیړ لکې ده په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کوم ځای کې تاسو لیکل کړي دي او دلته کې به تاسو په کنچۍ باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ چې دا کټ شي. نو دا تاسو ګورئ نو تاسو به اوس بیا دلته کې بیا یو ځل بیا په لیر باندې کلیک وکړئ او په ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې تاسو چې څه هم لیکئ هغه تاسو لیکلی شئ. زه مطلب لیکم چې اعجاز احمد کی طرف سے 14 اگست مبارک. او تاسو بیا په اوکې باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته کې به اوس تاسو ورته معمولي شان سیز کم کړئ. دا ډبل ای باندې به تاسو کلیک وکړئ. فونټ ورته تاسو چینج کړئ او بیا به تاسو داسې طریقې سره سیز دی هغه به تاسو ورته لږ معمولي شان ولیکئ. تاسو ګورئ تاسو دلته ته راوړلو نو تاسو بیا داسې ښکته او دلته کې تاسو ته د بیکګراوند کلر لیکلی دی. په دې بیکګراوند کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې د پاکستان جنډې په شان تاسو کلر ورکول غواړئ بیکګراوند ته نو دا تاسو ګورئ دا سلیکټ کوو دا آپشن چې کوم دی دا به تاسو اوپن کړئ. تاسو ګورئ د بیکګراوند کلر چې کوم دی هغه تاسو شین شولو. چې کوم کلر هم تاسو ورکوئ نو هغه تاسو ورکولی شئ. دا بیا تاسو تر اخره پورې ورسوئ او دا چې کوم ځای کې تاسو کټ کړی دی دا به هم تاسو مالته کې کټ کړئ. تاسو ګورئ کله چې تاسو دا دلته کې کټ کړو تاسو به بیا دلته کې په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو راشئ دا به نون باندې کلیک وکړئ. نون باندې کړئ او
دا چې کوم دی دا په فیډ باندې کړئ او دلته کې به تاسو په 3 باندې سلیکټ کړئ 3 باندې تاسو سلیکټ کړئ او په 4 باندې سلیکټ کړئ او تاسو باندې ډیپینډ کوي څومره چې تاسو ګانا جوړول غواړئ نو عمره به تاسو په هغه طریقې سره په هغه انداز سره به تاسو دا 3 یا 4 باندې به تاسو ودروئ دلته کې به تاسو بیا په د باندې تاسو کلیک وکړئ او دا به هم تاسو په 3 باندې سلیکټ کړئ چې کله تاسو په 3 باندې سلیکټ کړئ په ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به هم تاسو په 3 باندې سلیکټ کړئ سوري په 3 باندې نه دا به تاسو په د باندې سلیکټ کړئ تاسو به اوس وګورئ چې زموږ ویډیو څنګه طریقې سره جوړه شوې ده نو تاسو یو ځل زه دلته کلیک کوم ویډیو چې دا رقم جوړه شوله تاسو ګورئ اول چې کوم هلته کې ګانا دی دلته کې بیا پاکستان چې کوم هغه داسې هغه طریقې سره نو ګورئ هغه شانې ورته داسې لیکل هم راوړي دا به تاسو لږ موډیشن مخکې کړئ او دلته کې تاسو بیا په کنچۍ باندې کلیک کړئ او په دې باندې به کلیک وکړئ او ښکته به هم داسې طریقې سره په کنچۍ باندې کلیک کړئ او په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به اوس ګورئ زموږ ویډیو چې کومه دی هغه څه د رنګه جوړه شوله که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز د ویډیو لایک کول مه هېروئ موږ ته د خپل اظهار په کمنټ کې لازمي وکړئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او په هاي ایچ فل ایچ ډي باندې به تاسو وګورئ د ویډیو چې کومه دی دا تاسو سیو کېدو دپاره سټارټ شوله که ویډیو مو خوښ شوي پلیز ویډیو لایک او لایک کول مه هېروئ د ویډیو او کمنټ پې هم وکړئ د نننۍ ویډیو به دا د بلې ویډیو پر خپل روډي فن راته اجازت ورکوئ